د لوی ستر او سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرچینې د کابل ښار په عصري کېدو باندې د ملا برادر اخوند ټینګار د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د معینیت اړوند د ځانګړو قطعاتو د لسګونو سرتیرو فارغېدل او پر غزې ترانګې باندې د اسرائیل رژیم د بریدونو دوام د لوی ستر او سپېڅلي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبې د روان کال د مرغومي نهمه نیټه ده. زه زلمی عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. ملا عبدالغني برادر اخوند د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د کابل ولایت مقام مخې ته د هوایي پل د جوړېدو د کار د پیل په مراسمو کې ټینګار وکړ چې د کابل ښار باید د یو منظم او عصري ښاري پلان پر بنسټ پراختیا ومومي. نوموړي د کابل ښاروالۍ د هلو ځلو او فعالیتونو ستاینه وکړه او له ښاریانو څخه یې وغوښتل چې د ښار د پاکوالي، نظم او ښکلا په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا او بنسټیزو پروژو په پلي کېدو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه د یادې پروژې له انجینرانو او مسؤلینو وغوښتل چې د ټولو تخنیکي او مسلکي معیارونو په پام کې نیولو سره د دغه هوایي پل د جوړولو چارې په معیاري، دقیق او پر وخت ډول بشپړې کړي. کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عملیاتي قطعې قومندانۍ څخه لسګونه پولیس منصوبین فارغ شول. په همدې تړاو غونډه کې مسؤلینو پر مسلکي زده کړو د ټینګار ترڅنګ فارغ شوي او منصوبینو ته سپارښتنه کړې تر څو خپله پوهه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ولس د خدمت لپاره وکاروي او د علم او مهارت له پلوه له معاصرې نړۍ سره سیالي وکړي. بل خبر د عیسایي معلوماتو ملي اداره وایي چې په تیر لندي میاشتې کې 1902 کاغذي پیژندپاڼې په حضوري او غیر حضوري ډول تایید کړي دي. د ادارې په وینا 2603 پیژندپاڼې په حضوري او 4499 نور یې بهر میشت افغانان ته په غیر حضوري ډول تایید کړي دي. عیسایي معلوماتو ملي ادارې په خبره په یاده موده کې د 215,809 کسانو هویت هم تصویب شوی دی. او روسي خبر ده چې د اسرائیل رژیم لخوا تر اوسه پورې په غزه کې 690 ځله اوربند نقش شوی چې له امله یې لږ تر لږه 414 فلسطینیان شهیدان شوي او 1145 نور ټپیان شوي دي. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې صهیونیستي رژیم د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 10 څخه د دسمبر تر 28 پورې 298 ځله پر ملکي وګړو ډزې کړي. 455 ځله یې غزه بمبار او تر ګولیو لاندې راوستي. 45 فلسطینیان یې له غزې څخه نیولي او فلسطینیان 112 استوګنیز کورنۍ یې هم ویجاړې کړي دي. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بل ښه وخته او ښه چاره.